السلام علیکم ګرانو لیدونکو. نو سهار کې مونږ بس دغه د ایکسرسایز د پیخې میخې وکړې او ځان هم فرش کو روان شو نیویارک ته. خو زه په اول ځل ځم، زما په خیال عدنان هم په اول ځل روان دی. د عدنان دا تل لږ بل شان دی، خو نیو لاس یې په وینو سره دي. نو وایي ښامار یې وژلی دی، ښامار. نو زه نیویارک ته ګورو چې دا نیویارک څنګه ځای دی او که پکې څه داسې تاریخي ځایونه خو به پکې خامخا، خو که چا را سره خپل علم شریک کړو نو مونږ به ستاسو سره شریک کړو. را سره اوسئ. دا هغه ارګومنټ درته وایم. دا د اوبو ټانکی ده ما ده. मोबाइल गड़बड़ है, खामार खोल लिया. دا کم ځای برج دی؟ دا کم ځای؟ In about 10 miles, take exit 38 toward Merritt and Route 15. دا پولیسو هغه فلم چې و چپس، هغې کې به داسې موټر سایکل باندې پولیس به راوخیژي. هغې باندې اوس هم نوي شور شوي ده. واه برونز ریور یو ځای ته رانږدې شو، نیویارک ته لږه لاره پاتې ده بس، چې لکه سیټي ته مونږ نه سیټای ته مونږ نه وځو. دا نوم رانه عدنانه سیټای په حواله ته د سوی که نه وی نه دی که خوښی و که نه خوښی وروره مونږ به یې پکې راولو. خو د مرضي خو نه ده که نه، ده چې سهار دا ښامار وژلی دی په مونږ لوی احسان کړی. نه خو زما د بل چینل ده که نه هغه بیا دا اوس نیویارک دی که نه؟ دا مونږه نیویارک سیټي ته تقریبا را دننه کېږو، د لارې نه هغه بلډینګونه او دا د دې ښایست دی. ګورو چې اوس د دې مازدیګری به څنګه وي، ماښامۍ به څنګه وي که نه. مونږ یې هم ګورو، خپلو لیدونکو ته هم ښایو چې دوی یې هم وګوري. السلام علیکم.
جماعت خان ورلډ درنو لیدونکو مونږ چونکې راغلي هم په نیویارک یو خو بیا پکې ایثار شوي نه یو تللي یو او اوس بیا نیویارک ته چکر له رالو نو د سفر نه ستړیا یو شانت وه او چکر به اوس بل شانتي ګورو تاسو ته یې ښایو ښه